پاکستان د کرایه کښو مزدورانو چوک دی. مولانا شیرانی صاحب چې د پاکستان د صنایع ولسي جرګې غړی دی، هغه وایي چې دلته ملا په کرایه پیدا کیږي د فتوا ورکولو دپاره، دلته جرنیل او کرنیل او لوی درستیز اخیستل کیږي د ډالرو په پیسو او په کراو په اجاره د قتل او اجرتي قتال او وژنو دپاره، دلته سیاست مدار پیدا کیږي د پالیسیو او د چیشي د تطبیق لپاره او نور دا زما خبرې نه دي، د هغوی زه کوټ کومه که نه چې موږ او تاسې دغه ولرو. دغسې د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې داسې ډېرې کیسې هلته په تاریخ کې پرتې دي، دلته پرتې دي د خلکو په سینو کې. نو څه فکر کوئ چې د افغانستان تاریخ هلته زموږ اوسنی حضور د پاکستان د اوسنی پاکستان نه لوی هندوستان د آزادۍ اساس کم ځای دی؟ هغه خو افغانستان و. دا اوس په هندوستان کې زما مشاهیر مجاهدین او مبارزین دفن دي، هلته قبرونه دي، هلته پرې شناختې لګېدلې دي چې د دې برې صغیر د هندوستان د نیمې لویې وچې دپاره یې قرباني ورکړې. زموږ او ستاسو نیکونه، یعنې اول دویم نیکونه ملته په پیښور کې د سردار غازی محمد ایوب خان قبر چیرته دی؟ دا پیښور د چا ژمنی مرکز و؟ دا د ګندهارا تاریخ تر ټکسالي او تر کومو ځایونو پورې، تر کشمیر او ګلګت بالتستانه پورې، دا خو ګندهارا د ګندهارا فرهنګ د چا فرهنګ و؟ هغه پنجابی فرهنګ و. دا اوس د پاکستان د میزایلو نومونه د چا دي؟ ابدالي میزایل د چا په نوم دی؟ د چا د مشاهیرو مشرانو په نوم؟ غوري میزایل د چا په نوم دی؟ مثلا غزنوي د چا په نوم دی؟ نو که دا پنجابي استاوي نو ته خو ماته په خپل تاریخ کې د څوک وښیه چې ته په خپل لږ تر لږه په میزایل د هغه نوم کې دی که تا تاریخ درلودی.